کچری تاسو لړم اوچیچي د ګرمۍ په دوران کې نو تاسو ته به څنګه پته لګیږي چې دا لړم خطرناک دی او کنه دی. نو درې داسې لړمانان ز تاسو ته خیم چې دا درې لړمانان په پاکستان او په افغانستان کې ډېر زیات وي، یعنی په ځینې علاقو کې دا کیدی شي. نو کله هم چې تاسو دا لړم اخوري یا تاسو ماشومان څوک هم اخوري نو تاسو ته چې دا پته وي چې دا لړمانان خطرناک دي، نو د دینه تاسو خپل ځان او خپل ماشومان بچ ساتئ. او دریم نمبر چې کم دی کم ته چې عام نوم اخلي هغه ته ټو کلر فیټ ټیل سکورپین وایي چې دا لړم تک تور وي او براون یې له خړ طرف ته تللی وي او توره لکې وي او دغه چې کمې د لکې سر دی او کمې خپې دي هغه لګي سپینېدو طرف ته یعنی براون کلر طرف ته تللی وي. او دویم نمبر چې کم خطرناک لړم دی هغه ته بلیک فیټ ټیل سکورپین وایي، یعنی دا د افغانستان او د بلوچستان په علاقو کې کیدی شي چې د رنګ چې کم دی لکه څنګه تاسو ته په ویډیو کې لیدی شي دا دویم نمبر خطرناک لړم دی. او اول نمبر چې کم خطرناک لړم دی هغه ته انډین ریډ سکورپین وایي چې دا د بلوچستان په علاقې کې زیاتر وي او د دې رنګ زیاتر د ملټي په شان هم وي، سور هم وي، براون هم وي، یعنی دا هر قسم رنګ کې کیدی شي لکه څنګه تاسو ته په ویډیو کې لیدی شي. نو کله هم چې یو انسان یا یو ماشوم یا غټ انسان لړم اوچیچي نو په هغې دوران کې به تاسو څه کوئ هغه مطابق به هم زه تاسو ته انفارمیشن راوړم. کله چې تاسو لړم اوچیچي نو په هغې دوران کې خامخا تاسو یو پکچر د لړم نه ځان سره اخلي او بیا تاسو خپل ډاکټر ته وښیئ چې دا لړم آیا خطرناک زموږ د ماشوم دپاره ثابت کیدی شي او که نشي ثابت کیدی. نو دغه شان تاسو د صحت په اړه میډیکل معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ. که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او که چېرې تاسو ته خالص سلجید زموږ له طرفه پکار وي نو تاسو ته ډیر مستقیم خالص سلجید به صرف او صرف زموږ په واتساپ نمبر تاسو ته ملاویږي.